لکه څرنګه چې موږ او تاسې دلته نن راغونډ سوي یو موخه او هدف ترېنه د آنلاین کاروبار یا فریلانسینګ همدارقم ته د کمپیوټرو د برخې د زده کړیالانو پر هغه غونډه ده او یو علمي غونډه ده او په دې اساس باندې موږ راغونډ سوي یو. نو الله جل جلاله چې کله دنیا پیدا کوله او له هغې نه وروسته یې دنیا ته انسان رالیږه، نو الله جل جلاله چې کله آدم علیه السلام راستاوه نو هلته وعلم آدم الاسماء كلها، الله جل جلاله آدم علیه السلام ته د ټولو علومو هغه ور زده کړل، ټولې ژبې ټول لغتونه چې په دنیا کې استعمالیږي د هغې دپاره الله جل جلاله آدم علیه السلام ته علم ورکړ. نو علم یو فطرتي پیدایښت ده چې الله جل جلاله د انسان سره سم دنیا ته راستولی، دا کومه نوې خبره نه ده. همدارقم ته چې کله الله جل جلاله پیغمبر السلام په نبوت یا په پیغمبرۍ باندې مبعوث کاوه، نو هلته لومړی چې وحی د جبرائیل السلام له لورې پیغمبر السلام ته راغله، نو لومړی آیات چې نازلېده اقرأ باسم ربک الذي خلق، لومړی آیات دغه و چې الله جل جلاله آدم علیه پیغمبر السلام ته ویل چې ولوله، یعنې د لوستلو امر یې ورته وکړ. نو دې ځای نه هم موږ او تاسې په دې باندې پوهېږو چې د علم څومره ارزښت لري. بل ځای کې الله جل جلاله نون والقلم وما یسطرون، الله جل جلاله په قلم باندې او په هغه کرښې چې په قلم باندې ویستل کېږي په هغې باندې قسم خوري. نو له دې ځایه هم د علم ارزښت معلومیږي. نو بهرحال موږ تاسې ټول د علم په ارزښت باندې پوهېږو او د دې لپاره خپلې هلې ځلې کوو او نن موږ تاسې چې راغونډ سوي یو د دې برکت ده. خو یوه خبره چې درته وکړم، لکه څرنګه چې مخکې یادونه وسوله په تېر جمهوریت کې د فریلانسینګ دپاره یا د آنلاین کاروبار دپاره چې په اوسني عصر کې په نړۍ کې ټول هېوادونه ورته لاسرسی لري، په افغانستان کې متاسفانه زموږ ځوانانو ته په دې برخه کې کار ونه شي. د اطلاعات کلتور وزارت د ځوانانو چارو معاونیت دا لازمه وګڼله چې زموږ ځوانان هسې هم په میډیا کې یا په سوشل میډیا کې هغه مصروفه دي. نو ښه دا ده چې موږ په دغه برخه کې آنلاین کاروبار وکړو یا په دغه برخې نه پیسې ترلاسه کړو. نو دوی هڅې وکړلې او د دې نتیجه دا سوله چې د ویډیو یا نور موسسات سره د همکارۍ تړونونه لاسلیک کړل او په سلګونو او زرګونو ځوانان په ټول افغانستان کې اوس په دغه برخه کې زده کړې کوي. یو خبره چې باید دلته یادونه ده او ضروري وکړم هغه دا ده چې نړیوال هر اپلیکیشن چې راوباسي یا هر هغه څه چې نړۍ ته وړاندې کوي په هغه په رسنیزه برخه کې دي او همدارنګه د سوشل میډیا په برخه کې له هغې نه هغوی پیسې ګټي. لومړی هدف یې دی. دویم هدف یې دی چې هغه هېوادونه د دغې وسایلو او د اسبابو په واسطه باندې خپل فکر انتقالوي. دا دوه مهم اهداف لري. نو موږ متاسفانه موږ او تاسې چې کوم دي بیا دا دواړه منفي استعمالو، په دغه اپلیکیشنونو کې خپلې پیسې مصرفوو، له هغوی نه نشو ګټی. دویم منفي پوینټ دا ده چې په دغه اپلیکیشنونو کې چې غربیان موږ ته کوم مواد یا کوم مفکوره وړاندې کړي هغه موږ اخلو، موږ خپل فکر خپله مفکوره په دې کې نشو وړاندې کوی. نو دا دواړه زموږ هغه خامۍ دي چې دا ډېره برخه ده تړلې تر ځوانانو پورې ده. موږ څومره سوشل میډیا تعقیبوو یا نور مطبوعات تعقیبوو، په هغې کې چې موږ څومره ځوانان مصروفه دي اکثره یې دغه دواړه برخې چې دا په تاوان دي، هم یې فکر پردی خپل کړی، هم یې هغه پیسې خپلې هلته مصرف کړي. نو دا یو مهمه برخه ده چې په دې برخې کې کم از کم موږ او تاسې پیسې ترې نشو ګټلی، نو کم از کم هغه خپل فکر چې هغه زموږ اسلامي فکر ده، زموږ افغاني فکر ده، زموږ ملي فکر ده، هغه کم از کم نورې نړۍ ته انتقال کړو. هغه خلک چې د فردي مفکورو نه متاثره سوي دي هغې خلکو ساتنه او حفاظت وکړو. الله جل جلاله وایي ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم، کفار تر هغې پورې له تاسې سره مقابله کې دي تر دې پورې چې تاسې د خپل دین او د خپل اسلامي مفکورې نه واړئ. د دې دپاره د کفري نړۍ چې په اوسني عصر کې یا همدارقم ته د پیغمبر السلام له زمانې نه وروسته را شروع شوې ده، د حق او د باطل مقابله چې روانه ده هغه په دوو برخو کې ده. فکري جګړه ده او همدارقم ته ورسره عسکري جګړه ده.
په عسکري جګړې کې استعماري جګړې دي چې غربیان یې کوي، هغې نه مخکې دا تاسې ولیدل برطانیه وه، بیا چې امریکا سوله، ناټو، روس، دا ټوله نړۍ کې چې څومره جنګونه سوي دي هغه استعماري جګړې دي، اقتصادي جګړې دي، یا همدارقم ته مذهبي جګړې دي. دویمه جګړه چې ده هغه فکري جګړه ده، فکر. تاسې وګورئ په افغانستان کې غربیان دلته 20 کاله کار وکړ، دوی ځان سره هغه مفکوره چې ځان سره یې راوړې وه د غرب مفکوره وه په افغانانو باندې په بېلابېلو لارو باندې تحمیل کړه. په فکري جګړې کې لومړی ستا معارف دا تر اشغال لاندې راځي چې پوهنې ډګر ده، چې دا مهم ډګر ده. زموږ تاسې د پوهنې ډګر وګورئ، موږ په معارف کې یو مضمون لاره د څه شی هنرمندانې که څه کیسه وه، نو ډمتوب یې ورښوده. دویمه برخه هغه ستا سیاسي ډګر ده چې هغې کې قانون ده. تاسې وګورئ په تېر کې زموږ سیاسي قانون کې کومې مادې وې چې ښکاره د اسلامي شریعت سره خلاف وي. دریمه ستا هغه اجتماعي ټولنه چې کوم دي، هغه ستا کلتور ده، ستا عادات دي، ستا فرهنګونه دي، دا هم تر برید لاندې نیسي. همدارقم تر عادت تر څومره هغه زیرو یا هغه مهمې برخې چې دي په یو هېواد لپاره په ټولو کې دوی چې دا کوشش کوي چې هغه خپل مواد، هغه خپل قانون چې د هغه ځای په ځای کړي. نو زموږ او تاسې ټولنه په ټولو اړخونو کې د فکري اړخه دا ځپل سوې ده، او موږ او تاسې اوس تاثرات وینو. دا اوس وخت کې زموږ او تاسې خپله په سترګو وینو چې خلکو کم از کم زموږ خلک په فکري برخه کې دومره کمزوري دي چې موږ ځان ورته مسلمانان وایو، خو د الله جل جلاله د دیني احکاماتو نه وي خبر. کم از کم موږ کلمه وایو، خو د کلمې په فرایضو باندې نه وي خبر، د کلمې په معنا باندې سم نه پوهېږو. خو که موږ څوک یو سینما پوښتنه وکړي د 6 لوبغاړو نومونه ورته اخلو. دا د فکري جګړې لومړی هغه لوی زیان ده، او دا به تر کلونو پورې روان وي. نو تاسې ځوانان یې، تاسې د دې ټولنې د راتلونکو دپاره سرداران جوړېږئ، یا د راتلونکو لپاره تاسې مسؤلین جوړېږئ. نو تاسې باید د فکر، اسلامي فکر اول جوړ کړئ. اسلامي فکر له 4 ځایونو حاصلېږي. لومړی قرآن ده، دویم ورسره احادیث دي، دریم ورسره سیرت ده، څلورم ورسره اسلامي تاریخ ده. نو تاسې باید په دا 4 برخو باندې خامخا وپوهېږئ تر څو پورې تاسې فکر جوړ سي. که فکر هم جوړ نه وي، نه مو تعلیم فایده کوي هېواد ته، نه اسلام ته، نه مو اقتصاد فایده کوي، نه مو کومه رغونه فایده کوي. لومړی اساس چې دا د هر هغه شي دپاره باید فکر وي. که زموږ فکر جوړي، زموږ سړک خپله جوړېږي، زموږ ټولنه خپله جوړېږي، زموږ ټولې برخې جوړېږي. خو که فکر خرابوي، نن سړک جوړ که سبا یې بېرته خلک ورانوي. موږ تاسې ولیدل. نو لومړی دا ده چې موږ تاسې باید خپل فکرونه جوړ کړو، هماغه د فکر په اساس باندې باید موږ نور علوم حاصل کړو. نو ما درته 4 شیان وښودل چې دا د خپل فکر دپاره خامخا په دې برخه کې تاسې مطالعه وکړئ، اسلامي کتابونه وګورئ، سیرت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وګورئ، کم از کم د اسلامي څومره تاریخونه د جګړې تېرې شوي دا وګورئ. نو دا 4 شیان به ستا د فکر اساس وي. چې کله ستا فکر جوړ سه، ته بیا هره خبره دا ترازو سه، ته بیا پې تړلی شي، دا خبره حق ده، دا باطل ده، دا غربي مفکوره ده، دا کمونیزم ده، دا لیبرالیزم ده، دا دیموکراسي ده، دا کمونیزم، دا ټولې برخې ته بیا پېژنې. خو که ستا فکر جوړ نه وي او ستا مخې ته هره خبر راغله، ځکه ته تمیز نشي کولی چې دا اوس زما په ګټه خبره کوي که زما په تاوان خبره کوي. اوسني عصر کې په نړۍ کې امریکا او د دوی متحدین 7 میلیارده ډالره یوازې په مطبوعاتو باندې مصرفوي. زه د اطلاعات فرهنګ کې د مطبوعاتو برخه کې مسؤلیت لرم، نو زه خپله برخه کې غږیږم. 9 میلیارده ډالر د دې لپاره مصرفوي چې دوی په نړۍ کې د خپله تبلیغاتي جګړه روانه وساتي. او د تبلیغاتي جګړې لپاره یوازینۍ وسیله هغه مطبوعات دي، قلم، کیمرا او مایک، دا تلویزیون او راډیو او اخبار، که هغه چاپي دي او غږیزې دي او کمزوریزې دي. نو لومړی قدم کې دا ده. تاسې وګورئ د اسلامي امارت په راتګ سره په نړۍ کې نوې رسنۍ جوړې شولې. زاویه نیوز جوړه شوه، امو تلویزیون جوړ شو، انټرنیشنل جوړ شو، په سلګونه صفحې دا اوس موږ او تاسې ګورو چې په سوشل میډیا کې چلیږي. د دې دپاره چې په افغانستان کې فکري جګړه روانه وساتي. غرب دلته په عسکري جګړه کې یا په نظامي جګړه کې ماته وخوړله، خو اوس کوشش کوي چې زموږ خو اوس فزیکي حضور نه لرو، نو اوس به دلته دوی تبلیغاتي حضور پیدا کړی. او موږ او تاسې ګورو په افغانستان کې متاسفانه باید ووایم چې منفي خبره ډېر انعکاس اخلي، خلک ډېر خوښوي. دا لامل دا ده چې موږ او تاسې فکري جوړ نه یو، په فکري برخه کې لوی انحراف سره مخ یو، او زموږ ځوانه ټولنه په دغه ستونزو سره ډېره مخ ده.
نو تاسې ځوانان یې باید کم از کم د غرب پیغمبر صلی الله وسلم ته الله جل جلاله وایي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم له تا نه هرګز هېڅکله نه راضي کېږي یهود او نصارا موږ ته الله جل جلاله 1400 کاله مخکې تاداو ایښی چې د اسلام او د کفر مقابله به روانه وي دا هېڅکله نه جوړېږي تر هغې پورې کې د دې ټول فرمایشات موږ ومنو که دا څومره غوښتنې غربیان دا اوس کوي چې دوی دغه ملل متحد لا درسه کېږي که دا ټول افغانان یا د اسلامي امارات ومني بیا دوی تاسو سره موافقه نه کوي حتی تتبع ملتهم تر څو پورې چې ته د خپل اسلامي فکر د اسلامي عقیدې څخه تېر نه سي نو دا تادا موږ ته کېښودل سوی دا مفکوره باید ذهن وباسو چې باید نړۍ سره موږ تعامل وکړو نړۍ سره موږ په اسلامي شریعت په اسلامي اصولو چې تعامل ونه کړو تا نه راضي کېږي له خپل دین نه له خپل فرهنګ نه له خپل عقیدې نه له خپل شعار نه به ورته تېرېږي موږ خو مسلمانان دي نه خو نه تېرېږو کلونه زرګونه کاله موږ قرباني ورکړي څنګه تېر شو له خپل فکر نه نو چې نه تېرېږو څه به کوو د غرب تبلیغاتي جګړه او هغه خبره چې د غرب له غوژلې راوځي هغې ته باید څنګه موږ تیار نه یاستو تیار رډي الله جل جلاله وایي وان ربک لبالمرصاد الله جل جلاله وایي چې زه دښمن څارم په مورچه کې یم موږ د الله جل جلاله خلیفګانې په دنیا کې نو موږ باید د غرب هره خبره وڅارو چې کومه د دوی له خولې نه راوځي د خپل اسلامي فکر سره د خپل اسلامي سیاست سره د خپل اسلامي فرهنګ سره باید وتلو نو په دې برخه کې ځوانان ستاسو ډېر مسؤلیت ده او تاسې اوس انلاین کاروبار خلک یعنې تاسې ټول کار و د میډیا مطبوعاتو سره ده د فیسبوک سره د ټویټر سره د واتساپ سره د انسټاګرام سره او نورې اجتماعي شبکې چې دي نو تاسې باندې لومړی اثر ډېر ده تاسې د لومړۍ کرښې مدافعین یې هم په مطبوعاتي برخه کې او هم ځوانان یې نو تاسې به ډېر زیات متوجه اوسئ په یوې ټولنه کې په یو کور کې چې یو سړی فکري جوړي هغه ټوله کورنۍ هغه ټول کلی جوړېږي خو مګر که یو سړی فکري منحرف وي هغه ټوله ساحه هغه ټول کلی ورسره څنګه کېږي خرابېږي نو تاسو نه بیا غوښتنه ده چې په دغو برخو کې تاسې چې زده کړې حاصلې کړي دا یوازې د افغانستان او د اسلامي امارت د آبادۍ او د ښېرازۍ لپاره استفاده کوي دویمه مهمه خبره دا ده چې الله جل جلاله هر انسان ته په خپل نیت باندې د هغه عمل چې کوي بدله ورکوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم انما الاعمال بالنیات هر عمل چې د په نیت سره ده نو کومې زده کړې چې تاسې کوئ دا به د اسلامي نظام یا کم از کم د اسلامي ټولنې د بقا دپاره کوئ که موږ چېرته اوبه په دې نیت باندې چې کوو چې موږ د الله جل جلاله عبادت وکړو یا ډوډۍ دې لپاره خورو چې زموږ جسم کې انرژي پیدا شي د الله جل جلاله عبادت پرې وکړو نو موږ به څنګه په دې به موږ ته الله جل جلاله اجر او ثواب راکړي نو علم چې کوو موږ په دې نیت باندې کوو چې د اسلامي ټولنې د بقا دپاره او د اسلامي فکر د تنشیر یا د بقا دپاره موږ دا علم حاصلوو که هغه انلاین زده کړي دي که نورې عصري زده کړي دي که دیني زده کړي دي باید نیت موږ او تاسې څنګه وي د الله جل جلاله رضا او د اسلامي ټولنې ساتنه وي ګورې په افغانستان کې یا په ټول نړۍ کې موږ تاسې فکر وکړو ګوره د اسلام مدافعین بیخي نشته دا اوس د فلسطین قضیه تاسې وګورئ په زرګونو خلک دلته د ورځې شهیدانېږي بله ورځ مې یو خبر پروته چې هلته وایي د پولیو دپاره واکسین ورکوي په فلسطین کې وایي پولیو پیښه ثبت شوې نو هلته بې بمبارونه کوي هغې ته نه ګوري خو یوې پیښې دپاره دوی سره غم شته ګوره اوس په نړۍ کې واحد افغانستان دی افغانان دي چې خپلواک او اسلامي نظام لري دغه د الله جل جلاله نعمت ده په دې باندې ناشکري ونه کوي زمونږ آخري چانس ته ګورئ که دا چانس هم له لاسه ورکړ په نړۍ کې به بیا ګورو چې مسلمان او د اسلام نوم وانخلي او په دغه نظام باندې ستونزې او مشکلات شته الله جل جلاله وایي وان شکرتم لازیدنکم که تاسې شکر وباسئ زه به درته خپل نعمت څنګه کوم زیات کړم نو شکر وباسئ مشکلات به وي او دا به څنګه کوو په ګډه به حل کوو مبارزه به کوو چې مبارزه کوو نو شریک به کوو دا هېواد او دا ګټې موږ تاسې شریک دي الله جل جلاله دې وکړي چې دغه موږ او ستاسې دغه علوم همدارنګه ته دغه هلې ځلې د اسلامي ټولنې د بقا او د استحکام لپاره شي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین